طالبانو جوزجان کې د مرغۍ د ښکار په تور 6 کسان نیولي. جوزجان کې ځایي طالب چارواکو رسنۍ ته ویلي چې دغه ولایت کې 6 تنه د مرغۍ د ښکار په تور نیولي دي. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې دا کسان پنجشنبه د مرغومي پر 29مه د مرغۍ د ښکار او ژوبڼ ته د زیان رسولو په تور نیول شوي دي. جوزجان کې ځایي چارواکو ویلي چې په دې وروستیو کې د ولایت په کچه د تاریخي اثار او ژویو د ساتنې په موخه د امنیي قومندانۍ په همکارۍ یو ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. دا پوځي قطعه جوزجان کې د طالبان د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړی و چې د ځنګلونو د ساتنې په موخه یې زرغونه قطعه جوړه کړې او د ځنګلونو وهل یې منع کړي دي.